خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی. ما ته وګورئ قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې ګریوان کې اشرفای ګنډلې وي چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانیږي او دا به بیا په خپل کار راوړي. په قافله ډاکه پرېوته چې ډاکه پرېوته دله چې راغلی هلکه څه شته در سره دلته مور راته څه شی ګنډلی و نو چې را پرانیستې هغه اشرفی وي منکر ولې نه شوې وی ما ته مې مور ویلي چې سبق پسې خو ځې خو چې دروغ ونه وی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو داسې سړی و. تاسو په ایمان ووایي چې دروغ نه وایي وایي نه نه جی دا شی څنګه دی او جی دا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او که تو کور توړه خلک مړ کېږي دې پسې خلک مړ کېږي. دا مونږ د خدای کمقل یو بس ټیلر اټیلم کی. شیخ عبدالقادر جیلانی غندې سړی ته وای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اورئ. شیخ عبدالقادر جیلانی چې د وطن نه لاړو سبق پسې 11 کاله پس راغی چې راغی په کلي کې د کفر او د الحاد تیاره جوړه د اسلام بیړۍ غر کوا 11 کاله پس بیا د چې کوم اسلام په خپل کلي کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیړۍ د 11 کاله پس ویسته ده. مونږ په مشوره کړې د بوډای ډوبه بیړۍ وکنه د اسلام ډوبه بیړۍ ویسته ده. بوډای خو راوېسته یو غرزوله دومره لویه خبره نه ده. لویه خبره دا ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړۍ بیا راوېسته. تاسو پوه شئ زما عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني. تاسو راشئ یو مولا خو ما ته وښایي چې دی وایي چې زیارت ته مه ځئ اجرو ته او زیارت ته به څنګه ځئ. السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. دا سلام باچه چادرې ته ورشه او بدرېږي قرآن به ولولې د هغې په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړې او ځان ته به هم دعا وکړي. په دې خبره پوه شئ دې نه څوک انکار کولی شي. اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټی یوسې بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی. ذکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکوله او بزرگ ورکوله. ذکریا علیہ السلام خو پیغمبرو نو خدای ته صلاح وی چې زوی راکا خبره ده. ما ته وګورئ ستړی شم ما ته وګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی؟ ټول وایي ټول کائنات مالک. ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیچا ته محتاج نه دی. پیغمبران د الله مقربین دي دا غي غوندي هیڅوک نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیاء سردار دی. کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي. خیال امراغی اولیاء را لاندې د ټولې دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپو خاورې ته نشي رسېدی. په دې خبره پوهېږئ کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځلې په رسول الله لګېدلي صحابي دی د هغه د خپو خاورو ته ستا د دنیا قطبان او اولیاء نشي رسېدی. اولیاء به په خپل ځای کې مني پیغمبر به په خپل ځای کې مني خدای به په خپل ځای کې مني. دا به نه کې مونږ سره بالا ماڼۍ کې یو بزرګو هغه به کنځلې ډېرې کولې نو مریدانو به وچ الله الله بابا جی نن ډېر په غوسه دی خدای سره هم په جنګ خدای سره په جنګ ښځو به ورته اعلان څه ولی یو څه چې زمونږ ته نظر په بدو نه شي خدای سره څوک جنګ کولی شي. دا د دې جاهلانو عقیدې. څوک به راشي جي دا د پلاني بابا نوسی دی او تورجبی دی تورجبی دی. کم بابا نوسی پلانی میا دی خیال یې کوه ما دا کمیا دی د پلانی بابا نوسی دی نو زه د آدم علیه السلام نوسی یم د پیغمبر
نو زما مرتبه دنه اوچته ده راشي چې زه درته دوا وکړم ته څه خبرې دعا خدای پاک گنجائش نه دی پرېښی نحن اقرب الیه من حبل الورید د مرۍ د دې شارګ نم درته ډېر نږدې واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون گنجائش نشته هغه دعا چې ته نه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې ته ناست او زم چې یا الله خاندازي کې ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې دا پوهیږي چې دا مولا صاحب چپلاسي توپ د پاره لکه خان بیماری په دعا کې خان نه جوړه ده چې خدای جوړ وای دعا کې غټه سټه ده چې خدای زر راځي لوی پیپل ده چې خدای راو غورځي لوی سنډا ده چې زر راسملی دا دعا وکي الګای تاسو په ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي زکات چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دی خدای جوړ کړي د مولا خستا په مرګ کې ګټه چې وعده درکړه په هغه ورځ جمعات کې مولا نهاره تیرې په دې خار کې وګورئ چې کم کندي کې او مالک کې وعده د جمعات مليان نهاره تیرې او چې مړ پکې شوی د مليانو خېټه سرګي نو مولا به وایي چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چې ستا قربان شي زما کور آبادی تا ما سره لیندا سے ساتلې نو ته کې یو سړی بیمارو امام پختن لراغه بجلی مړوان وسیته وی چې شکر دې چې بجلی مړوا دا زما تپوس لا نور راغله دین راغله دې کتم چې نږدې نږدې کلره دې او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو څه جوړ کړی په جمعات کې خدای راستی کستا د کور آبادې دوا کی چې زستا امام او سلوي خپل زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زه بداوم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کمقل خو بنی او به هم په ایمانی باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوالنګ شي نو زه بداوم او چې ته ژوندې نو انې درک درک نه لګي نو زه بداوم چې دې خدای جوړ کی خدای بندگانو دا بلن علماء سره شروع کړي به داغه د عالم خدمت کوا دور دب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عربو خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا وکړي دې تلک سوچو کې دې دعا وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خبر خلاص سره اوچت شیلا شي کنه په دې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر کې تا دې مړی تصور یعنی مړی ته تصور ته مړی ته دوا نه کړه الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی تصور دا تاسو دواګانی تاسو وايي په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته څه ویل پکار دي په دې پوهیږئ پوهیږئ وایه کاکا چې دې مړی ته څه ویل پکار تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهیږئ چې مړی په لاحت کې کېږي سبا ورته وی هغه ورځ یو مړی شوی سنټه عمره زامن یې ودرې یو داسې مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړه وه درې سنډاګان تمام خپلوان بلرې ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونیو لاندې قبر ته کوزه دا ایمان در کې نشته
دا غیرت در کې نشته چې خزم پردي خلک قبرونو ته کوزي مړه در کراو شي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړی ولمبوه یعنی د خپل مړی پرده پردي سړي ته اوچته ستا پلار مړ دی تی ولې نه لمبې ستا رور مړ دی تی ولې نه لمبې ستا زوی مړ دی تی ولې نه لمبې مرداره تیکه شوه بیا ته تاسو یریږئ لرې ناستئ مولا ورته په سنبای کې ګوته وایي شرمېدلو تاسو بني ادم لنډ اواز به وکړي چې مولا یې نه مني مولا خو تا باندې رنګ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنګ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډېر یو عذاب در باندې د مولا ته راشه مړی وشو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زه ورته 40 کړه وای که نه وای څومره وای 40 کړه ته ووایه چې 40 ګزه په کوم کتاب کې لیکلی دی کوم ځای اوس هلته خو غیرت نیولی کوې چې 40 نه راوړم لږ راوړم نو بیا به چې ومې نه شرموي دا مولا چېرته هسې نه چې کفن یې لنډ کړي نو 40 راوړي مولا صاحب دا بس د پلانی جماعت مصلا د پلانی جماعت مصلا د پلانی جماعت مصلا د پلانی دا غوتای دا لفافې دا کسوړې دا پلانې اتان مان هری پھیری پکې زمو کوم جوړانی ما پکې زمامو شي پلانی استاد د درېګه د ټوټه پلانی استاد د درېګه جنازه به ولاړی و درېګه لکه مو سړی ته خدای په سیلاب یوړې او ظالم قوم چې تاسو به پوهیږئ کنه دا ضروري ده چې ما ته مسلمي یا چولې زه به جنازه نه کوم او چې په ځمکه لا نور خلک ولاړي زه به په ځمکه ودرېږم که نه خبره خو ده دې خوا وګورئ مسلې نیک وم څښه تا خدای غرق که ته خو ګړی جوړی د خلکو کارونه ولې خرابوي دې خوا وګورئ هلته مړی وشو کفن نشته پیسې نشته مړی وشو ضروري نشته وروره نه 40 ګزه پکې شته نه پکې 10 ګزه شته نه پکې 15 ګزه شته سړی مړ شو دا خپل کمیس او پرتوګ او خپل څادر یې کفن دی اوبه مفت قبر به والا د کلي خلکو کني ملا یې جنازه نه کوله بې پیسې ته ورته ودرېږه او نیت یې وتړه که نور څه نه درځي څلور ځله الله اکبر ووایه سلام وګرځه به د مړي جنازه وشوه خبره خلاصه شوه او صاحبه مړی وشو مړی به په ځای پروت ټوله شپه به سړي ناستي چټۍ به لیکي پلاني ځای ته چټۍ پلاني ځای ته چټۍ پلاني ځای ته چټۍ پلاني ځای چې سهار شي د هلکان به خوشي جي پلانی مړ دی په 3 بجې چلی جي پلانی مړ دی هلکه څه چل دی خو مړ دی بس کوټي ته یې اچوه مړ دی که نه دا غرق شو نو بیا به ډنګاوي صاحب هغه بلې به یو هغه مې به یو دا ساربه به یو او صاحب کړنګ کړنګ به یو هلکه ډېر خلک تاسو په ایمان ووایئ دا ولاړ خلق او ناس خلق تاسو او ستاسو اړومبی ماښام چې څومره جنازې تاسو کړي دي ستاسو دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شوی دی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ووایئ په ایمان شوی دی نو جنازه م یو هم نه ده شوې د مړو بیړه غرقه ده زه ورته ولاړ یما زما نیتم بل څه چې شکر دی چې مړې زما غوا لنګه شوه باقی د بخنې او نه بخنې سره دي زما څه کار دی مړي مم تباه ژوندي مم تباه ودونه مم تباه مړي مم تباه زندګي مو ټوله تباه ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي صاحبه غوبل دی ډونګي دي او کړنګ کړنګ دی چې ویې خوري هلکه ولې خدای دې کور وران کې پلاني واده له تلي چې څه بلا یې پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې څه دی چې دا خلک راغواړي خو چا غریبو باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې څه دی چا خوار غریب لور واده دی خیرات دی غریب راغی جي وګیم ذاته نو داسې ملا کې ونیسي نو منډه داسې بارې د دروازې نه
دا تاسو خلک یو شرمېدلو، دا ستاسو ودونه دي، دا ستاسو خیراتونه دي. را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني، اولیاء نه. اولیاء منم، په اولیاءو کې چرسخانه نه منم. اولیاء منم، اولیاءو کې بنگخانه نه منم. اولیاء منم، په اولیاءو دوپړای او باجې نه منم. که په دوپړو په باجو مړی بخلی کېږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی؟ خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزئ او ورته غږوئ که نه. دې خوا وګورئ، اولیاء تاسو منئ که زه منم؟ زه چې د ولي قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړجی بنګ غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړی. څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده. او شرمېدلو. زه اولیاء نه منم. څوک چې ورته قرآن وایي هغه یې نه مني، او څوک چې د اولیاءو په قبرونو دوپړی او باجې غږوي دا هغه دوپړی او باجې دي چې عمر فاروق به آواز واورېده غوږونو کې به ګوتې ورکې وی به دا آواز چې چرته اورېدی کېږي هلته هم لعنت وري. هلته نن ستا ملک ټوله کنجرخانه شوه. وی سی آر تماشه دې وکړه. پخوا خو ریډیو، بیا ټلویزیون شو، بیا رنگین شو، بیا اوس وی سی آر. نن بیانوم په 21,000 روپے وی سی آر ځان لا خپل اغستی دی. غریبان چې څوک ډېر سپیره دی په 300 روپے شپه راوړي او د دنیا د لپنګې زامن ولا راکېنئ او ټوله شپه په کور کې کوچرګان کېنولي او وی سی آر پې ګوري. او شرمېدلو. نور به په څه شرمېږئ؟ لمنې خو په سټ کې ټومبلې دي، ارسم باد وهي نو نور به په څه شرمېږئ؟ دروازه کړکۍ نه اخوا د زنانه دي او په بیټک کې د وی سی آر لپنګان او لچګان راوستي دي. او شرمېدلو. نور به په څه شرمېږي؟ حکومت ټي وي سټیشن په صدر کې جوړ کنو، افتتاح له مونږ هم تري. اوس جشن خیبر لګېدلی دی، میټینګونه پې کېږي چې محفل قرات پکې کوو. و شرمېدلو. جشن خیبر خو ډمخانه ده، نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کوئ؟ د هر شي ابتدا تاسو په قرآن کوئ. که د شرابو دکان جوړ شي قرآن پکې ختم کوئ، که د ډمتوب هم پکې قرآن وایي. و شرمېدلو. په جشن خیبر کې د قرآن څه کار؟ د اسلام دا دی چې په دې ملک کې راغی، کې دا دی را روان دی. ای وزیر تللی دی قبایلو ته، قبایلو ته وایي چې رونو کې اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي. نو قبایل هم زه خپله قبایلي یم، خو مهربان دی. نو هغه ورته چې وا قربان دی شم قربان. تاسو فکر مکه اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي او چې وا قربان دی شم زه ورپسې ورغلم. مال تاسو هغه شرمېدلي نه یئ چې پوخ سړک هم په کلي کې جوړ شو او څه وخت کې تاسو ولیدو نو چې ویل کو باسو کېړې جومات ته قربان یې باسو کېړې جومات ته قربان. شرمېدلو. تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کېږي، یعنې تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی. نو زما عزیزانو خفه نشئ، خفه نشئ. مونږ خو وای ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې، تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې. هیڅ اثر دې په سنگین خاطرونه شو، که هر سو میں مسلے در پس لنگڑے. تپ عشقی علما دروغ جل بولا،
تپا عشق علما دروغ جن بولا کیو بل هم حسما غند ملنگڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر د رحمان سره په جنگړې مونږ خو تاسو د پاره جامع رنگ کړی دي او در تراوتی عزیزانو علماء دیوبند بے داغه خلق دي تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پس قربانه صرف نه کړی زمون کمرونه چې د ذاتی مفاد د پاره څه وای خدای دې ورته هدایت وکړي اغاغی چې څه وای مونږ له هغه څه وینا چل راځي خو نه زما جبه سره زیب نه کوي زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډېر سکون سره واورېده او ډېر په شوق ولاړم یې ناستم یې یخنیب ده ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټولو ته اجر عظیم دی او زما عزیزان دا زمون ملک دی علما پاکستان په دین آباد غواړي په اسلام آباد غواړي او د ملک قانون قرآن غواړي ترغه پورې به مونږ په آرام نه کینو چې تر څو پورې د ملک یو قانون شوی نی او یو کې بیا قرآن او حدیث شوی او آخر کې ورته دا وین